دا خو ته داسې خبره کوې جنګ دی په جنګ کې دوه پهلوانانو کې یو اتمن چپه کېږي یو څوک ماته خوري او ماته خوړل جنګ مو نه کوو چېرته جنګ وشو ملت مو په خپل لاس ورته وسپاره تاسې فکر کوئ چې په تېرو 20 کالو کې 1,20,000 افغان سرتېري کې ووژل شول دا په کرکټ کې ووژل شول که فوټبال کې دا جګړه وه په کومه ورځ چې دې پرېښوده زه د هغې خبره کوم ولې دې پرېښوده ملت هر جنگ چې دی په آخره ورځ باندې پرېښودل کېږي هر جنگ په یو ځای کې ماته خوري پیغمبر د خدای وسام صاحب د پیغمبر د خدای سره په احد کې هغه شو غاښونه شهیدان سول او ماته په جنگ کې وخوړله د خدای پیغمبر و او خدای ورسره و ملایکې ورسره وي خدای قوت ورسره و د خدای پیغمبر و ماته یې وخوړله پوښتنه دا ده ملت تاسو سره و ملت تاسو سره و ماته مو خوړله ملت تاسو سره و ملت سره و بالکل لا سره و ولې عکس العمل ښکاره نه کړو که اوس دا راته ووایه چې همدغه پوښتنه خو زه له تا نه کولی سم چې ته اول خو به ته طرف معلومه یو خو دې شته د پام زه بې طرف یم زه خبریال یم زه هېڅکله طرف نه اخلم خبریال یې صحیح ده تا نه پوښتنې کوم ته ما نه بالکل دا ډېره ښه خبره ده خو زه بیا نور بحثونه هم تعقیبوم چې هلته هم خبریال پاتې شي زه دا به واقعا نظارت اسلام کې بیا زه دغې یم طرف یم زه د دوامداره بیا تفسیرو لاندې هم راولم اسلام کې طرف بله ورځ بیا خبریال بله ورځ که بیا خبریال پاتې نه شو بیا به ستونزه جوړه وګوره بیا به خفه کېږي نه بیا به دوامداره په هر ځای کې نقل باندې کوم صحیح ده بیا به خبریال پاتې کېږي زه مشکل نه لرم وسام صاحب دا خبرو ته زه ځواب ورکړم په جنګ کې چې دی دا غلطه خبره ده چې جنګ نه دی شوی جنګ وشو یو 20 کاله د دې ملت دپاره د دغه سیستم د ساتلو دپاره دفاع وشوه دا چې په آخره ورځ باندې دی ماته وخوړله په آخره ورځ باندې سیاسي ماته وه که نظامي ماته وه دا بیا لوی بحث دی چې بیا په ساعتونو 3 کالونه موږ پرې غږېږو 3 کالونه لیکچرونه او پیپرونه پرې ورباندې ولیکل شول چې دا ماته نظامي وه سیاسي وه خو ماته وه موږ دا وایو چې ماته مو خوړله او ماته ضرور نه ده چې ماته همدغه طالبانو په 2001 کال کې ماته خوړلې د خدای پیغمبر خوړلې ته ماته یو چاته اوس د خدای پیغمبر داسې ماته نه ده خوړلې نه په جنګ کې ماته خوړلې په احد کې ماته په دغه شکل نه ده خوړلې ماته نه وه هغې ته علما ماته نه وایي خبره چې موږ ادب مراته وو او ادب نه دی هغې کې هغه دواړو حالاتو شاته هسې خو موږ هم روایت نه دی بایللی د جمهوریت روایت خو موږ هم نه دی خاموشه کړی که ته هغه ته داسې وایې چې ګوره که د جنګ د میدان کې جنګ میدان پرېښودل او تلفاتو ته ما ته وایې تعریفوي رسول الله میدان پرېښی رسول الله میدان پرېښی د احد په میدان کې څه وشول جنګ یې پرېښی جنګ خو د همدغه مکې نه ونوتل مدینې ته لاړ نه خو زه د کابل نه لاړم بل ته هغه هجرت بیل ده هغه په جنګ نه وشوی هجرت ته ویلی دي چې مکه دې ولې مشرکینو ته وسپارله دا هغه په اول کې پیغمبر صاحب یو کس و ګوره خبره څو کسان ورسره نه دا خبره خو نه کېدله خبره وسام صاحب ته د خدای پیغمبر ته دا نشي ویلی چې دا مکه ولې مشرکینو ته پرېښوده ما ته نه ده خوړلې دې ما ته ثابته کړه دې منم زه بیا ګوره تاسې ما ته نه وه ورور میدان دې ته برابر کړي چې چې هغې ته ما ته ووایي ګوره سټمپینګ خو اندې دي درسره دی غواړې چې ما داسې خبره وکړم خدای مه کړه چې هغه بیا ګوره دا بحثونه مه کوئ نه هغه طرف ته زه نه وړم تاسو کله داسې دغه کړي تاسو د بحث دې طرف تعریف باندې د پیغمبر ټول عمر زه د امام ابو حنیفه نه راویم په ټول عمر چاته دا نه وایم چې خدای مه کړه حتی که یو انسان داسې کوئ ګوره وسام صاحب ته دې ته وړئ چې مثلا خو اسلام کې ماته نه ده جنګ چې دی زمونږ اسلامي تاریخ په دې باندې شاهد دی چې د احد په جنګ کې چې دی صحابه و ماته وخوړله او دلته هغه جنګ چې و هغه بیا وروسته ریویو وشوه چې سټراتیژي څه شی وه ناکامه سټراتیژي وه په کوم ځای کې اشتباهات وشول په کوم ځای کې نه وشول په دې باندې اسلامي تاریخ ډک دی بلکې د جنګ د ستراتیژیانو جنگ ستراتیژي چې کله مطالعه کوي نو هغه جنگ ته خامخا پکې راځي جنگ ستراتیژي او نو ستاسو نظر دا یو د قران نظر ده قران ورته ماته کلمه نه ده کارولې خو ګوره داسې دی هغه د خدای پیغمبر و د هغه تګ ته خو هجرت ویل کېږي زموږ تګ ته تېښته ویل کېږي که نه د هجرت بېله خبره ده د جګړې خبره بېله ده فزیکي لحاظ باندې مومنټ یو ځای نه بل ځای ته بدلېدل یو ځای لوکیشن ته بدلوي بل لوکیشن ته ځي هغه د خدای پیغمبر و د هغه کار ته هجرت وایي موږ تاسې ټول وایو چې د هغه خبرې ته فرمایل وایي زما خبرو ته ویل وایي دا د مرتبو ته په کتلو هغه احترام موږ ټول مراعات کوو ځکه د خدای پیغمبر دی خو لوکیشن هغه هم تغیر کړی لوکیشن هم تغیر کړی هغه ماته نه وه هغه ماته نه وه څنګه ورته ماته ویلې زه ګوره تاسې بیا بس ماته هغه چې ته میدان پرېږدې پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدان نه پرېښه نه صحابو پرېښه
هغه یو تکتیکي لږ شاته منظم شو جګړه کړې مشرکین دغه پرېښي دغه کیسه خو د طالبانو هم په 2000 کال کې هم دغه کیسه وکنه چې نن بیرته راغلل کیسه بل خوا د نبي حسام صاحب دا موضوع ډیره ساده شي دی ولسته اوس په دغه یو اصل کې ځواک صاحب ګورئ دا دایان یې خدایان د اسلام ته خلک رانږدې کوي تاسې لرې کوئ لرې کړي نه دا تهمت دی لګیا سي دا تهمت دی عام خلک نه یو چې تاسې په خلکو باندې دغه وکړئ په دې فکر مونږ وروره خلکو ته وایو چې راځئ اسلام مونږ عام خلک تاسې به خاص خلک یې ګوره مونږ عام خلک تفاوت کوئ تاسې الحمدلله ټول مسلمانان یې وایي څوک چې تاسو ته وایي چې نه وایي دا د هغوی په دغه باندې دلالت کوي چې بل سړی ځان باندې ځکه حدیث دی چې څوک مسلمان یې هغه ته وایي چې مسلمان دی دا بېرته تا ته راجع کېږي نو ولې دا کار کوئ تا ته هم کړي دي دا تهمت دی چې تا وکړو ګوره همدغه د عقایدو د خلکو پسې نغلی او ګوره دغه نګیا صاحب دا واضح کړي چا ته م ویلي چې زه پوه سم چې څه غږېږم چا ته م ویلي 4 ساعتونه ما دا د صاحبزاده صاحب بحث واورېده او تاسې بیا هڅه کوئ چې ګویا د داسې خبره کړئ چې په اسلام کې د جهاد په خلاف خبره کوي نه دا په دې معنا نه چې مسلمان نه دی ازدن دومره فورس کوي نه نګیا صاحب غلط دغه کوي چې د کریکټر نه هغه خپل ځان نه د دفاع حق لري وروره چنیز ځوان دی هغه راولي ګوره حسین صاحب بیا دغه د کریکټر اساسینیشن دپاره ټول چاپېریال دا تهمت دی وروره پلیز نه دا تهمت دی دا تهمت دی وروره تهمت کې نګیال صاحب په دې طریقو باندې مخکې نشي تللی سره وروره تهمت کې حمزه صاحب زما ورته وویل چې ته زما ورور ته څه څنګه ویلی شم موږ په یو دیني موضوع باندې بحث کوو ته که دا حق موږ نه اخلې دا نشي اخیستی ته که موږ یو دیني موضوع کې یو څوک نشو دا کولی چې ته دې وضاحت وکړې چې څه موضوع ما دا خبره نه ده کړې کفایت نه کوي تا تهمت وکړو تا ویل په ده باندې کوشش کوئ چې کرکټر یې اساسینیټ کړي دا یو دروند شخصیت دی زموږ ورور د کریکټر وژني د یو نشتلي سړي دا غلطه خبره ده پلیز دا سټاپ کړئ بل موضوع باندې خبرې کوئ دا زموږ ورور دی ورور څه څنګه زه کرکټر اساسینیټ شم زه هم زه کوم ته شالی وایي ته کې دا ستا برداشت دی خو زه خو ستا د برداشت ذمهوار نه یم د مسلمانې ټولنې چې هلته ته پوهېږې د خلکو اسلامي جذبات ډېر زیات کلک دي ډېر انټنس دي دی خدای بحث نه دی شوی ته ولې دا موضوع کلکه نیسي موږ دا کار نه دی کړی زه وایم زما نیت نشته دې ته او ته کلکې چې دا کې غلطه تفسیره ده نګیال صاحب په دې کې ملامت یاستئ په دې چې زما د زړه نه تاسې غږېږئ ولې به ملامت یو د یو نشتلي سړی راخلي یو په نښه کوي یو ورځ ورته وایي تا فلاني ځای کې د اسلام پسې خبرې کوي هغه درته خدای پوهه کوي چې نه مې ده کړې ته ورته یې تا کړې خو هغه چې درته وایي که نه مې ده کړې کفایت کوي نو ته اوس هغه پسې ځان څرنوال هغه دا نه دي ویلي چې ما نه ده کړې هغه ورته تفسیر پیدا کوي توجیه کوي او موږ په همدې باندې بحث کوو ماډل نقد یا ماډل خو زه نقدوم دا خو اسلام نګیال صاحب خو بحث حساسیت او دغه ته بیایي شخصي بحث نه کوو وروره که علمي بحث لري کوو که نه کوو نه علمي بحث ته انټیمیډیشن او ځان یې څرنوال جوړ کړی ته دې ته علمي بحث وایي یو سړی غواړي علمي بحث کوو ورسره هغه هم همداسې دغه کوي خدای مه کړه ته فکر کوه چې حمزه صاحب د خپل خبرو دغه باندې نه پوهېږي ته راغلی دفاع کې نه بلکل زه دفاع کوم بس خلاص بس که نو څه ضرورت دی دې ته چې تفسیر ورکړي ننګیال صاحب مایک مو دا بحث ګټور ورور تهمت کوي دا په واضح